د میکائیل ذمہواری چې دا هغه د ټولي دنیا راشن او رزق تقسیمول. ابل جمعه ما کاوړان دی جمعه وا دا خبره چې وکړه چې د میکائیل ذمہواری چې دا هغه رزق تقسیمول. یو سړی بیا مانځنه پس ماته وې چې د میکائیل رزق تقسیمول څنګه دی، مونږ خو یا نوکری کو روټای ګټو یا مزدوری کو یا څه. نو ما ورته وې چې عزیزه یو کار سکے وی چې زه سیکشن افسر ما په سیکریټریټ کې ما وی چې سیکشن افسر نو بیا په خبره خپويږي. فوډ منسٹر یا فوډ سیکریټری یا فوډ ډایریکټر دا چې تقسیم د راشن کوي نو دا ډایریکټر یا سیکریټری یا منسٹر په خپل ځي خلکو ته غنم ورکوي او کنه څه وسایل او واسطو باندې کوي. وی چې بس دی پوښ بالکل پوښ ما دماغ ته خبره پرې مالدام شکر دے چې پوی خوشوي. دا کائنات الله پاک په اسباب جوړ کړي. د رزق رسولو وسیله چې ده په ایمان درته وایم چې د بنی آدمو نه سیوا الله د مارغانو په ذریعہ هم کړي. هارون الرشید بادشاہ او ښکار ته وته چې ښکار وکنو ښکار خو پیژنې ټول پیژنې ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې په ورځ ښکار کوي. ضیاءالحق صاحب هم هغه ورځ را روانو کوټ ته ښکار کولو دپاره. هسې زما اړه کې راله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بېغمه زړه کاري او د اوزګار زړه کاري. غمزده زړه چې دی ښکارونه نه کوي، تفریح او سیلونه نه کوي. غمزده زړه چې دی پردی روټۍ او پردی فنکشنونه نه اټینډ کوي. د چا چې زوی مړي او هغه ته ته په درېیمه ورځ ووایې چې راځه روټۍ مې درته کړې ده او ډېر خلک مې راغوښتي دي لار به شي درته. د چا چې زوی مړي یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړي یا د چارور مور مړی یا د چارور مړی نو غمزده سړی ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشي. غمزده زړه به داسې نو هسې ما ته دا شعر خولې ته راغی چې یو عاشق خپلې معشوقې ته وی چې ته په بستر د بېغمۍ کوې خوبونه او زما په مخ کې وخې لارې جوړې. ته څه پوهې زما د درد نه د بېغمۍ په بستر باندې ودی او زما په مخ کې وخو ولې جوړې کړې. بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی او خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي یا به کېږي. نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ. ښکار یې چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون الرشید د بادشاہ د مخې نه یې غوښه وتښتوله. چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه یې غوښه وتښتوله. نو پاس سور شو کارغه پسې منډې. اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې چې دی منډې وایي ورپسې صاحبه وزیران هم منډې وایي ځکه چې بادشاہ په منډه شي. نو اوس دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي دا لاندې وزیران به ټینګ شي دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک. د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې نو ډېرې جړل. نو د بادشاہ ښځې ته پوښتنه وکړه چې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی
نو د بادشاہ خزه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډه سوق دی خو ا د بادشاہ خزم په جړا شو چې بادشاہ کور تراغه خزه ته ولی جاړي ویلې لنډه مړ دی نو بادشاہ مس پختنه نه کی هم په جړا دربار تراغه سبا کابینه میټینګ لګیدلې اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو اوسېږئ د شرمېدلي قوم ته ووایئ چې دا صوبایي اسمبلي چې شروع تاسو ورته بار په دې سړک ولاړ سلئ ته خدایم په شرمونو وشرمو اول خو د اسمبلۍ ته وګوره چې دا ناس پکې څوک چېرته په خبره پوهېږي او بیا تاسو ورته بار په سړک ولاړې چې اسمبلي شروع ده پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانې وزیر روزي او ما نه به د سرو زرو مولۍ جوړ کړي یعنې پرون تېرېدم په لاره نو یو قسم غصه راغله دا خلک ولاړ دي ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څه له ولاړ وی جي اسمبلي شروع ده نو ما اسمبلي دې کپر وخوره نو ته څه کوې وزه ورک شکل غل راوالی یو خوري شرمېدلو خو دې وزیرانو ته مه ودرېږئ او نو الله که صدر کی که ورکئ یا دوو کسو له ورکئ یا فوجیانو له ورکئ یا مولیانو له ورکئ چا نه چې یره کیږي چې دا راپسې کیږي تاسو له والله که تورې خاورې درکړي تورې خاورې نو څه له ولاړ یې نو بادشاہ اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی هم په جړا شو چې اسمبلی ته راغی قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحب ورسره میا اقبال هم په جړا شو ولی وی بادشاہ جاړي چل څه شوی دی بادشاہ ته وی جی لنډی مړ مړه ټوله کابینه په جړا یو پکې چېرته د خدای کمقل هوښیار غوندې و هغه وی صاحب دا لنډی دی څوک مړ دی بادشاہ وی خبر نه یم خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی بس زم په جړا شو وی جي لږه پته خو کوي چې کور ته راغی ښځې ته وی چې ښځې دی لنډی څوک دی ویل خبره نه یم د دوبي ښځه راغلې وه هغې وی چې لنډی مړ دی نو جړلې زم په جړا شو چې د دوبي ښځه یې راوغوښته چې کور دې وران شه ټوله باچهي په جړا ده دا لنډی څوک دی هغې وی لنډی زما د مېړه یو خر و لنډی غوندې خر و نو دوبي ګاټ له به یې پیجامې وړې راوړې مړو نو زمونږ د رزق معامله خرابه شوې وه نو ما ځکه جړ چې پته یې ولګې دا خر مړ قسم په خدای دی که په پاکستان کې د دوبیګاړ د خر عمره جړام د انسان په مرګ باندې شته د دوبیګاټ خر مړو ټوله بادشاہي پې جړېده نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چې ده لکونه روپۍ په یو ښکار باندې خرچ کیږي ښکارونو ته روان تاسو مونږ د داسې ملک خلک اوس مونږ به کم ځای نه محمود غزنوي پیدا کوو یا به کم ځای نه حضرت عمر پیدا کوو یا به ابوبکر صدیق پیدا کوو یا به عثمان ذوالنورین پیدا کوو یا به حضرت علی پیدا کوو کم ځای نه به خو دغه قوم نه وی چې څنګه می وي هسې جی وي څنګه قوم دی داسې پې حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړی وشي اب د هر مسلمان د کور مړی وي او د هر مسلمان رب پې دردیږي نن ستا په ملک کې هغه نشته
نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم د خدای کلام او جبریل دا هغه ملائکه ده هغه سیکشن افسر یو تپوس مانه داو کو چې جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید اسمنډي وای نو کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړي چې واوړې نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه سګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکی د لاس او خپې داسې شاته تړلی دي او په ډاډه پروت دی د کارغه هغه غوښه یوړه او هغه سړي له په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوته سړی نه تپوس کوي چې هلکه دا څه چل دی څوک وی صاحب سوداګرم په لاره روانم غلو شو کولم او ورسې رانه واغسته په پټکي او څادر یې وتړلم او دلې داسې پرې هغه غله هم ښه پیسې ترې واغستې سړی خو یې مړ نه بیګاره ته چاوې دلته د 3 کالو ماشومه چا لاله کړې ده او په بوجۍ کې اچولې ده او د هغه کور مخې ته یې ورته غورځولې ده کوم ملک کې چې د ظلم دا انتهای نو د 3 کالو ماشومې څه ظلم کړی حد دی د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به ونه لګولی شي انداز ګڼکپان وګورئ دلته زمونږ یو حاجي صاحب بوډا سپینګیری سړی په لاره روان دی او سړی ورته وایي اوهو ته خو ډېر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلی دا ځای نه دې خوږېږي دا ځای نه دې خوږېږي دا ځای نه او بیمار یم هغه دا خیال کړی هغه حاجي چې جوړې حکیم را باندې پیښ خو بالکل دې دپاره به خدای خیر کیو چاته روان شوه دی حاجي چې جیب کې لاس والے دی 200 روپۍ دی وستي غاټ غاټ زامن رااله بجی دا هفته پس بیا پی پیښ دی بیا چې لیدلې هغه چې څنګه هغه رانیولې دی ول دا خو مغه سړی دی چې راغې دکان ته راوستو ځانې بیهوشه چاله شرموي مې ما چې زامن رااله ول به دا 1500 والی نورې به درته راوړو داس یو لوټ مار لګېدل لاره ته به وخېږي چې په ځان پوهېږي جیب به دی بیا والي یو تیراواله ښځه وه ماشوم له ګنې لاس کې ورکړی وی چې راپسې راڅه دا مخکې دا ماشوم ورپسې دی په بازار کې ته ماشوم ورک شوی چې ورک شوی دی هغه ښځه حیرانه شوه چې زوی مې څه شو نو چغې وایي هغه وخت کې خو ډنډورې منډورې نه وې نه اخبار و نه اعلانونه نو خپله ژبه کې ووایي چې تورا کاټوخه باچای مې و چنجان ګانای مې لاس کې ور کړی و راپسې روان و خو چې ایسې مې وکاته هی مې پر کور و چې ایسې وګورې کور دی ورانی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې اس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملاوي ګړکپ اونیوې شو غل اونیوې شو او قاضی ته پیش دغلا کړي او جی دغلا کړي ترک دې دې کې لاس وسک چې دغه بونډي لاس ته خلک ګوري او تاسو زمانه غلا وکړه نو زمانه دا ګیره کله کوي نن ارسړې غل
سړی غل دی اور لوی غل زین لوی غل وی نم داستاو د بلخ لمزان توائما نم داستاو د بلخ لمزان توایم خپنش کمی نم واغستستا لوی غلزه د اسلام پنوم زتاسو دوکا کوم الدی کے ثواب دے الدی کے ثواب دے الدی کے ثواب دے الدا مڑو پشپکیر پوخ کا ثواب دے الدا گالوا پخا کا ثواب الا مڑے گورے اوران دے پتختا اڑا پئی راڑا پئی الا گالوا پخا کا کے ثواب دے الا کدا الوا دے مڑی پکونا ورو منڈیم پہ ثواب دے پالوا گانو مڑی خلاص ہے لوی غلزے ما ته پوی کړه نه کدی پویوم التدا تعالی سټو روټ اخلاص او دا خېټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بېمان دا می تا پویولو ته پریدی نه بیا د پیر په شکل کې برا پاسی التتا کے شرک مادہ خوشتا کر دا مولا پا شکل کے رونو دا سے خلق پیدا شوی خیراتونا نمانی رونو دا سے خلق پیدا شوی تاسو کے دا زاڑے سپینگری وہی تاسو کافر مسلمانان دا دمونگ دیکلو کے دا شیخان میں خان چیزی سے چرتا باٹھان بولا ورشی سے دا پخوا بے دا غر نکولو دا باټ توپ به چې کولو دغه باټان به ورشي غزل مزل به زده کړي اب ورشي نو خیال کوي زړه کلمه در نه رن کی زوړ اسلام در نه زوړ اسلام څوک زوړ اسلام جناب محمد رسول الله وکنو ها تاسو وای زوړ اسلام قران دی کنه دی زوړ اسلام حدیث دی کنه دی په قران او په حدیث کې دا رسمون او رواجون راتا وخایا که قرآن و حدیث کی داوی چی دا مڑی دا تختی الوادا ور پسی پخا کاؤ الا روح پا بلائی ناستے لا سوچت کی چال روٹای اچتا کیو یوی سی که قرآن و حدیث کی دائی خواہ برقلات نو التملک قابو کرے دے دا قسم د زیارت یو منجور را پس راغله ما ته وجنم دی ته ولې دا د زیارتونو د منجورانو پس بد ولې ویل وج داس سنداو غټ کټه اوس ورشه د ټول زیارتونو کې وګورئ کړه زه خو څه چانه یریګم شرمېګم نه زما ایمان او زما ژوند او زما ساو زما روح دا عرص زما د خدای په لاس کې که د بنده لاس کې ورشید پبو میاں صاحب کې وګورئ کاکا صاحب زیارت کې وګورئ پیر بابا کې وګورئ سیدو شریف کې وګورئ کوټه جی بادر صاحب کې وګورئ دا لوی لوی شیخ جنید صاحب کې وګورئ ورشید دا شکرانه دا پیسې کم خواځي دا تا چې پیسې واچولې او مالګه دې اوسه کله دا پیسې به کم خوا دي په دې پیسو څه کېږي اے په غبرګ وړاندې دا پیسې کم خوا دي د دې پیسو دې مړی ته حاجت شته تاسو وایي دې مړی ته حاجت شته د مړی ضرورت دې پیسو ته شته دې مړی ته ستا د دې پیسو فایده رسی په دې پیسو د دې منجورانو زامن شراب سکي او زنا پې کوي کینی راشي چې درته وخایم لاس نیولې مولا بوزم ګری به کلی کړي سرونه به انګریزي پریخي غاټ کټه بناستی مالګه تا ورزا او راشه 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 د پبو میاں صاحب ته وګورئ راشه خوره واخلا راشه راشه دلتا راشه راشه دلتا
هغه شیخ قرآن مخکی او شیخ رای ورپسیو خزه ته چې د الکان आवाजونه کوي پوس پری کړی بچو کله معتبر خزه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره انګتی چې تاسو خزه چې په زیارتونو کې منجورانو سره انګتی کار دې څه دی تاسو راشي زیارت پر ورځ وګورئ د ځکه کله رحمان بابا زیارت ته زم په دې دیرو کې وګورئ راشي وکړي دا خون بابا دیره کې راشي چې درته وخم د زیارت پر ورځ ماسپخین نه پس هر قسم ګډه چې وې پکې ملایي دا چا خدي دا ډېر بے غیرت قوم پښتانه مختانه نه پښتون سي لکه پښتون لا پاتم دی چې پښتون سي پښتانه مونږ نه یو مونږ پښتانه وې زمونږ خزه په پادیرو کې نه ګرځې دي زمونږ خزه په کوچی بازار کې نه ګرځې دي زمونږ خزه په صدر کې دا اوس چې نوې مارکیټ جوړ دی دغه کې نه ګرځې دي مونږ پښتانه نو روټای وروړه کارغه او سړی له خلک ورکا هارون رشید ته تپوس کوي چې دا والی وسه غلو شو کوله مرڅ را نه واغستو زه تړلې دلته د روټای او د وبو څه چل کې و په خدای قسم چې کله نغلو تړل مو غیره نه لاړ درې میاشتې وشو دا کارغه ټیم په ټیم او بم راوړي او په خله کې را کوي او روټایم راوړي او په خله کې درې میاشتې مولانا روم وایي چې اسببها بغزرو تقوا طلب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریک دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا په خدای قسم چې خدای سره دې جوړاو شي روټای بتا پسې منډي وای نن خو تر روټای پسې منډي وای روټای بتا پسې منډي وای هغه ورځ یو سړی وادو کار زه خو چېرې ودونو ته تللی نه یم ویجی ته ودونو ته ځې نه خو دا کارډ مې راوړی دی مال ښه دې کړي دا کېده والله که مې دام کتلي چې په کوم تاریخ دی په کوم کار مې څه تاسو خو تاریخ وګورئ پلاني تاریخ روانګي برات پلاني تاریخ پلانې نو بیا به څه چل کېږي مال زه څه وکړم ویل راځې خو نه که کور ته درته راواستم مال که کور ته دې راوړه نو غورځوم یې نه نو ماسخوتن چې ګورم دیچکی په سر کړی دی او غوښې مخې او کیمه مې ما کور ته راپسې راوړه تا پسې به روټی خو که لږ غیرت دې ځان کې پیدا مدرسې ته یو سړی راغلی ویل زکات تقسیموي طالبان یې راغونډ که 5 روپۍ ورکړه استادانو له 10 ورکوي مال یې چې راوړې مال زه نه علم ویل ولې جي مال نه علم زه زکات نه علم نو شلې کړې مال نه علم 13 کړې دا نن نه 25 کاله مخکې مال نه علم 40 کړې مال نه علم 50 کړې ویل والله اوس خو به علي با 50 مې واغستې چې سړی لاړو دا ټول استادان او طالبان راته وایي چې دا دې څه چالو کو
مالدا مې درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپای ده چې څومره لته ورکې در پسې بغا کی څومره لته ورکې پنځوله ملت ورکړه لسوله ملت ورکړه شلوله ملت ورکړه دیرشوله ملت ورکړه سلويختوله ملت ورکړه 50 شوي کدی 500 ملت ورکړه ونه سل کې دی دا ارس بتا سو پسې منډي وي پیسې بتا پسې راځي روټای بتا پسې راځي دا جامې دي والله العظیم دا بتا پسې راځي ما خپل غیرت او خپل ایمان په زندګۍ کې چاته جوکیاو کړی نه دی په زندګۍ کې یو شي ته جوکیاوي دې ته وګورئ دا څه شی دی څه دی دې ته جوکیاوي دا ملاس کی دا عرش ما پسې برامن مالا با وزیر اعلانو کی جی بجلیگر مولا علمیم 2 لک روپے ورکے نو پا سیکٹریٹ کے بزب یا گرزما وزیر صاحب اعلان کرے بابوگان رکھتے چی مولا صاحب زازا زبا دے پسے دے زبا دا کار کوم نو زما خدای با دا کار کئی چی دار سبا ما پسے را پا منڈی کی زما مرگرو لقرآن ورکی پا شل کالکی زما کور نخزی د 1 روپے نواله تر 0 پورې کپڑا په بیان نه ده بس کپڑے ما پسې را منډي وي روټای بم ما پسې را منډي وي ترکاری بم ما پسې را منډي وي تعلق ځان راخ کو هر سړی بداوي چې یاره دې بچرته زما دا روټای اوم خوري او کنه دا پسې کارډ راغلی نه صرف زمبای بکیږي کارډ را لګلی چې کارډ لال تورشي کینا را پاسي اوره گئی لګ بیا بکی بیا را پته او لکینی کینه یو پاسه و زهرم خوان شاغوري دي ته تاسو نو په دا غورز ورته د شیخانو خاص سنت والی ګیرم ګومنس کړیو دا نوړ هغه ورځ مې یو کتو داسې خپلې تا چولې داسې موټه جو دا نفس خو سپیشه دی ته لږ ټینګ کا ته وګوره 400 بیا د پسې رامنډې وایي که نو زما عزیزانو لږ ایمان پیدا کوي غیرت پیدا کوي بې عزته ځای ته نږدې مزئ زمونږ د دې ملک ودونو ته تلل اومه پیړۍ م ځان په شرمونو شرمولم نن ته د دې بېغیرته قوم حال ګورې چې په دې لارو کې جنگ روان ته د دې بېغیرته قوم حال ګورې چې په لارۍ کې ښځې کېنولي او ډولکي مارې ورسره کېنولي او زمونږ ښځې په لارۍ کې لاسونه پړکوي او ډولکي ته ګډېږي که نه ګډېږي وایي چې یو قوم د قوم دومره بېغیرته او دومره بېحیا وي چې دنیا ورته ګوري او ښځې لاسونه پړکۍ په لارۍ کې ډولکي مارته زما اوس خو لا دغه شو زما وړوکوالي کې به ښځو چې ډولکي مار سری ته دننه نه ایستو نو د سری ښځو به ځان له باندې پیریان راوست ډولکي کې به چې اما شار شروع کړو نو ښځې به په ځان نو نورو ښځې به راونیوه چې خورې نن پې ډېر تیز پیریان اوس هم دا ښځې پیریان کوي پیریان کوي وزت وای نو ټول پاکستان نه دی ناس چې زه ورته وایم که نه تاسو ښځې پیدا دي وایي په دې ښځې خاپیري دي خاپیري نو زرګونه ښځې وله راځي چې په دې خاپیري ناست نو ښځه د جمعې په ورځ تر متر په ځان ومږي او پاکې جامې ها او داسې وششنېږي او ښځو ته وایي چې ښه خورې وایه نو یو ورته وایي ما نه مېړه لږ دغه دی
سو کوئی چې میړه می بوډا دی چې لږ ځوان میړه را په دغه ما خو چې څه د ښځو که نه زمونږ د ملک دستور دی ښځه ورته ششنیږي ښاپیریان پرې راغلي دا کوي ورشه په دې ښار کې په دې آسیا مالت کې وګوره سیدان دي ښځې پالونو له ورځي پال ګوري پال نازل روتو ټکې که ښځه وایي خدای څه راووته خورې راووته دې لري چې تعویز او ساختونه نه کړي کور دې ورانېږي هغې کور ورانې چې څه ځان سره وړي هغه جیله ورکړي خو چاله اوس تعویز او ساختونه راته دا پخوا یو نغری دلته مشهور و په دې پېښور کې شیخ جان نغری بیا ورته دی اورېدلي هغې نه به څوک تللی نغری یو ویر نه دی د دې ټول لوبې لباب څه دی چې هغه کتاب نه دا قوم نا خبره دی چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شوی اوس به اورئ رو چې دا کتاب به پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابهو کې څنګه دا بیانونه به رستو راځي نن پتا کې قادیانه ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي شیعه در کې ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي آغا خانه در کې ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي عیسائی در کې ولې پیدا شو نن ستا په ملک 80 لکه مسلمانان عیسایان شوي 80 لکه د لندن یو میشن راځي تبلیغی میشن ستا په ملک پیران او مليان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او ازاړه کیدم خرابي او پام کوي چې دې بشترو والا ته نږدې نشي او دا خراب دي او دا خراب دي دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن میشن راځي په پاکستان کې د عیسایت پرچار کوي او د عیسایت تبلیغ کوي 80 لاکھ مسلمانان عیسایان 80 لاکھ کم پیر او مولا چې وای چې تبلیغ والا خراب دي د دغه مړای نه ونی سي او په دې خپو کې پړی واچوي او ترغه راکاږي چې دا د ملا سرمنې په دې سرک پاتې زما په خبره پوهیږئ